الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت انبیاء صلوات الله علیه وسلم د درسونو په لړۍ کې مونږه 11 درسونه وړاندې کړي وو چې په اول دو درسونو کې د سیدنا آدم علیه السلام او د شیس علیه السلام سیرت وړاندې شو. په دریم درس کې د حضرت سیدنا ادریس سلام الله علیهم وړاندې شو، او د هغې نه وروسته څلورم او پنځم درس به د سیدنا حضرت نوح علیه السلام سیرت وړاندې شو، او په شپږم درس کې بیا د حضرت هود علیه السلام، او په اووم درس کې بیا د حضرت سیدنا صالح علیه السلام سیرت وړاندې شو. په اتم نهم درس کې د سیدنا خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام سیرت وړاندې شو، او په لسم درس کې بیا مونږ د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام سیرت وړاندې کړ. 11 درس کې مونږ د حضرت لوط علیه السلام سیرت او سوانح وړاندې کړې. اوس ان شاء الله 12 درس دی. په 12 درس کې د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام د دویم زوی د کشر په اصطلاح دویم زوی کشر خو نورم شته، د هغې زوی حضرت سیدنا اسحاق علیه السلام سیرت وړاندې کی. او دې په خوا کې د حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام سیرت ان شاء الله په دې درس کې وړاندې شي. د پلار او د زوی ذکر سیرت تقریبا سره شریک راځي، په دې خاطر موږ یو درس انتخاب کړی چې د حضرت سیدنا اسحاق علیه السلام او د هغه د زوی حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام سوانح او سیرت یو درس کې وړاندې کو. بیا به د هغې نه انشاءالله وروسته درسونه کې بیا د حضرت سیدنا یوسف صدیق علیه السلام سیرت انشاءالله که ژوندي وړاندې شي. نو په دې درس کې چې 12 درس دی او د حضرت سیدنا اسحاق علیه السلام سیرت وړاندې کېږي. په دې کې خو هغه آیات چې ما ولوستلو په هغې ځای کې الله عزوجل په باقاعده وایي چې مونږ الله عزوجل فرمایي چې مونږ اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام هغه ته ورکړل، د ابراهیم علیه السلام هغه کوي الحمدلله الذي. خپله ابراهیم علیه السلام د الله پاک شکر او حمد و ثنا بیانوي چې ما ته په داسې وخت کې زامن راکړه چې زه علی الکبر اسماعیل او اسحاق په زړبوتوب کې، ځکه موږ تاسو مخکې درس کې لږ ویلي وو چې اسماعیل علیه السلام د سیدنا ابراهیم علیه السلام په 86 کلنۍ کې پیدا شو. 86 کلنۍ تقریبا بوډاتوب دا اوس ما عمر 4 دی، نو چې 86 شي 20 کاله نور تقریبا لا ډېر 20 کاله لا ډېر راځي. نو بیا خو به بیخي خدای خبره چې هغه وخت موږ په دنیا کې ووم که نه ووم. نو د هغه 86 کلنۍ کې الله پاک هغه ته اول زوی اسماعیل علیه السلام ورکړ. بیا صحیح روایت دا دی چې په 100 کلنۍ کې اسحاق علیه السلام بیا پیدا شو. نو 100 کاله خو بیا بیخي ډېر عمر یې. نو په دې ځکه چې وایي چې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، ما ته په زړبوتوب و بوډاتوب کې دا اولادونه راکړه. ان ربي لسمیع الدعاء. واقعیت خبره دا ده بېشکه چې الله پاک د دعاګانو اوریدونکی. بیا بل آیات کې وهبنا له اسحاق و یعقوب، او موږ دته په نصیب کړه. وهب اصل ویل کېږي چاته یو شی مفت ورکول، دې ته وهبت ویل کېږي. وهبنا له اسحاق و یعقوب، الله پاک جل جلاله اسحاق علیه یعقوب علیه السلام هغه ته ابراهیم علیه السلام ته ورکړل زوی او لمسیه دواړه.
نو د اسماعیل علیه السلام په باره کې موږ مخکې تفصیلي یو درس کړی و، د ابراهیم علیه السلام په باره کې هم 2 درسونه کړي هغه تیر شوي دي. دلته موږ د اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام دواړه په قرآن شریف کې تقریبا دواړه نومونه یو ځای ډېر ځای کې راغلي، یو ځای راغلي. نو ځکه موږ ویل چې یو درس یې دواړه کړو. نو ځکه وهبنا له اسحاق و یعقوب. د اسحاق علیه السلام خپل یاد موږ به اول د اسحاق علیه السلام لږ څه وایو، بیا به د یعقوب علیه السلام شروع کړو. نو په قرآن کریم کې 18 ځایونه د اسحاق علیه السلام نوم راغلی دی او په 12 سورتونو کې تکرار شوی دی. یعنی د قرآن کریم 12 سورتونو کې د اسحاق علیه السلام 18 ځای نوم راغلی. دا باقاعده ډېره غټه خبره چې اسحاق علیه السلام په 18 ځایونو کې د قرآن عظیم شان د الله پاک د بهترین، کامل ترین او د ټولو نه غټ ترین کتاب چې مهیمن د ټولو کتابونو، د ټولو آسماني کتابونو چې څومره صحیفې واغلي، د هغې مهیمن، محافظ او نچوړ دا کتاب دی، د ټولو خلاصه. کله کله خلاصه چې دا ټول شیان راجم کې دغه ته نه جوړېږي. نو دا څومره کتابونه الله عزوجل چې د بشریت ته رالیږلي، د دې ټولو خلاصه راخستې د قرآن عظیم شان جوړ کړی دی او تر ټولو آخري او مکمل ترین کتاب همدا دی. نو په هغې کې د حضرت سیدنا اسحاق علیه السلام 18 ځای یادونه راغلی ده. او چې څوک تلاوت کوي نو په دې باندې الله پاک د یو ټکي په سر باندې یو نیکي ورکړي. نو اسحاق علیه السلام 1 2 3 4 5 حروفونه جوړ شوی، 5 حروفونه. نو اسحاق چې څوک ووایي نو معنا دا شو چې 50 نیکۍ الله پاک. صحیح حدیث دی دا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کتاب الله په یو توري او په یو حرف باندې الف ب ت باندې یو توري باندې 10 نیکۍ ورکوي. نو صرف د اسحاق علیه السلام په یو نوم باندې چې 50 حروفونه جوړ شوی دی، 50 نیکۍ الله پاک سړي ته ورکوي. دا په 18 ځای 18 چې بیا په 50 کې ضرب کې نو څو راځي، دومره نیکۍ سړی مفت په دې کې اخلي. نو ځکه دا ډېر غټه د فضیلت او د امتیاز خبره ده د اسحاق علیه السلام. نو دا څه وخت پیدا شو؟ ځکه مخکې خو موږ د ابراهیم علیه السلام لا ټول شیان ویل، هلته مخکې درسونه چې سړی واوري بیا دا درس ورته ډېر اسانه کېږي. نو موږ مخکې خبره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام سره د دواړو سره د خپلو مېرمنو بي بي ساره او د هغه د ښځې را روان شو د کوسان اور ته، د اور نه راغله حران و فدان ته، د حران و فدان نه بیا راغله بیا حران ته، حران نه راغله بیا حلب ته، او د حلب نه بیا راغله بیا بیت المقدس ته. بیت المقدس کې څه وخت تېر کړه، بیا د هغه ځای له لاړه دواړه شریک باندې مصر ته، مصر کې څه وخت تېر کړه، خو هلته حالات پردی وطن مشکل نو بیرته راغله. بیا په لاره کې بي بي هاجر هم ورسره بیا حاضر شو، بیرته راغله کنعان ته چې راغله بیا حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام بیر سبعه دلته پاتې شو د خپلې بیبي سره او د بي هاجرې سره 3 وه په دې وخت کې نور نه وه. او حضرت لوط علیه السلام سره د خپلې بیبي لاړو صدوم ته چې د بحر میت یا د بحر لوط یا د ډیډ سی په دا جنوبي برخه کې آخر کې دلته یو 15 کلی و د مرکز صدوم په نامه یاد دلته لاړو. الله پاک په دغه وخت کې دته نبوت ورکړي. دا تقریبا صحیح روایت دی چې کله د ابراهیم علیه السلام نه جدا شو او صدوم ته حرکت کولو نو الله پاک دته نبوت ورکړي. نو ابراهیم علیه السلام هم دلته په دې بیر سبا کې یا موږ تاسو معمولا ټوله منطقه د کنعان په نامه یادېږي، ځکه نو کنعان ویل کېږي هلته. نو دی هلته پاتې شو. په دې وخت کې موږ تاسو مخکې دا درس تقریبا ویلی و چې بي بي ساره رضی الله تعالی عنها په دې وخت کې تقریبا د هغه تقریبا سیرت کتابونه، قصص الانبیا کتابونه لیکي چې د ابراهیم علیه السلام عمر په دې وخت 80 کلونه و او د بي بي ساره عمر په دې وخت کې 80 کلونه و. 80 کلونه دی عمر او د بي بي ساره عمر چې هغه تقریبا 80 یا داسې لاندې باندې په دې عمر کې وه. نو په دې وخت کې اولاد یې نه و شوی تر اوسه پورې. نو بي بي ساره رضی الله تعالی عنها ابراهیم علیه السلام ته یو پیشنهاد یو وړاندیز وکړي چې که داسې وکړي چې موږ اولاد نشته او د دې نه بعد خو ما عمر هم دونه شوی، ستا عمر هم دونه شوی، نو خو ما خو د اول نه تر اوسه چې اولاد نه ده شوی، دې نه معلومېږي زه به شنډه یم، ما به اولاد نه کېږي. نو ښه خبره ده ته بي بي هاجر سره، بي هاجر هم ځوان جلی وه، ښایسته ښکلې ګلالۍ جلی وه، له دې سره ته نکاح وکړه، کیدای شي الله پاک اولاد درکړي. دا کور کې خو یو ماشوم پیدا، ماشوم د کور رونق یې د سړي ورسره ساعت تېري. دا هر کور کې چې ماشوم نه خلک غمزدلي یوازې ناست نو یو بل ته ګوري بس هېڅ هم نه، دا ماشوم خو ساعت تېري دی سړي. او بلکې دا د نسل بقا الله پاک پیدا کړي، د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې اندازې به ځي او راځي یو بل ته به هغه کېږي، سره پاتې کېږي. نو بس بي بي ساره رضی الله دا خبره ابراهیم علیه السلام ته هغه ویل چې ستا خوښه یې
سید ځکه بې هاجر خو تا ته پاچا در بخلي تا ته درکړی اختیار ستا سره دی، نو ورته وایي چې ته نکاح ورسره وکړه. نو نکاح وشوه، نکاح نه بعد بې هاجر امیدواره شوه. نو دلته خو موږ مخکې درس کې دا خبره تقریبا فیصله کړې وه چې الله عز وجل پلان او پروګرام د حکمت دا و چې اسماعیل علیه السلام به ځي جزیرة العرب ته، دا کوم ځای کې چې اوس مکه ده، دلته به پیغمبر کېږي او دلته به د رسالت د هر پیغمبر خپل د رسالت یو منطقه وي. نو هلته فیصله مخکې شوې وه چې هلته به ځي. نو هسې د بې ساره بس په زړه کې الله پاک واچول چې داسې یو بانه برابره شي، یو پلمه برابره شي کم از کم. نو هغې ورته وایي چې بس دا ښځه ښه مانه لرې کړه. یو روایت دا دی چې اسماعیل علیه السلام همدلته دی، حضرت ابراهیم علیه السلام په کور کې پیدا شو. یو روایت دا هم راځي چې نه ورته ویل چې دا اوس د ولادت نه مخکې وباسه. نو سوریا ټایر په نامه باندې چې بیخي دا د مدیترانې په غاړه یو ښار دی، اوس اسرائیلو سره دی، دې ځای ته لاړه، هلته پیدا شو. بیا د هغې ځای وروسته جبرایل علیه السلام سره د براق راغی، ابراهیم علیه السلام بې هاجر او اسماعیل علیه السلام پسې دې ځای نه سواره کړه او لاړه مکې معظمې. دا کیسه مخکې ټوله تېره شوې ده. خو اوس خبره دا کوو چې اسماعیل علیه السلام د خپلې مور سره راغله په داخل د مکه معظمه کې. کیسه موږ داسې مونه چې بیا قرباني مسله شو، بیا د ودونو مسله شو، بیا د بیت الله شریف مسله شو. بیا اسماعیل علیه السلام ته الله پاک نبوت او هغه ورکړي او بیا هغې ځای کې لویه سلسله روانه شوه. د هغې ځای نه هغوی عمل ته په بیر سبا کې یا په کنعان کې ابراهیم علیه السلام او هغه اوسېدل خپله بي ساره رضی الله عنها، خو اولاد یې نه و. نو چې کله 100 کلونو ته عمر صحیح روایت دا دی چې د ابراهیم علیه السلام عمر 100 کلونو ته ورسېدو. نو د بي ساره عمر په دې وخت کې ځینې کتابونو 90 کاله لیکلی دی، 90 کاله شاوخوا یا لاندې باندې دغسې، ځکه هغه د اسماعیل علیه السلام د ولادت په وخت کې د عمر 80 شاوخوا ته و. نو دلته چې دا څه ورسره جمع کړي دغه د 90 شاوخوا لاندې باندې راځي، دونه عمر د بي ساره و. په دې وخت کې که خیال مې مخکې درس کې دې نه مخکې درس چې لوط علیه السلام په باره کې مونږ ولوستلو، هغه دا و چې د لوط علیه السلام سره د خپل قوم تر آخره پورې داسې حالت پیښ کړی چې لوط علیه السلام دې ته مجبور کړی چې بس الله پاک نه فیصله وغواړي، ځکه تر آخره پورې هېچا ایمان هم پرې رانه وړو او د خپل بدعملۍ نه، د لارې د شکولو نه او د لواطت نه او د دې بدیو نه منع نه شوه. چې منع نه شوه بس لوط علیه السلام چې دا خلک خو نه ایمان نه وړي نه منې کېږي، نو سب ځل به آزما اوسېدل څه پیدا. نو ځکه الله عز وجل په دې خلکو باندې د عذاب راوستلو فیصله وکړه. نو جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، صحیح روایت دا دی اسرافیل علیه السلام دی راولېږل اول ابراهیم علیه السلام ته چې لاړ چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته د زوی زیری ورکوي، اول د زوی زیری ورکوي، بیا د لمسي زیری ورکوي، بیا چې دلته دې ځای نه رخصت شو بیا لاړ شو نو سدوم ته، هلته به د لوط علیه السلام سره وګورئ. هغه قصه تقریبا مخکې باقاعده تېره شوې وه. نو په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 100 کلونه و، د بي ساره عمر تقریبا داسې د 90 شاوخوا دې کلونو کې و چې کله جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام درې مقرب ملایکې د الله پاک راغلي او وایي چې ابراهیم علیه السلام 15 ورځې څه خوراک مراک بیخي نه و کړی او بس ځکه هغه د مېلمه غیر بیخي ډوډۍ نه خوړله، ډېر بس امتیاز الله پاک شاته ورکړی. نو بس چې کله مېلمانه ولید نو ډېر زیات خوشحاله شو، 15 ورځې ډېر وخت دی. نو بس ډېر دوی چې کېنول هغه د مېلمه په ځای کې منډه کړه، زر یې بس خوسکه چپه کړه او الله لیکه اوسمینې کې میده کې بس کباب یې کړه، ملایکو ته راوستو رای کېښول ورته سره دي. دا خلک ما مخکې دا خبره کړې، دا خلک وایي چې انبیا علیه السلام علم غیب لري، خو دا هم غرق چې تاسو وایي. دلته خو جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام مخامخ ورته ناست دي او ابراهیم خلیل الله دی، الله پاک نږدې دوست دی، نه پوهېږي دا څوک دي. او بلکې چې کله ډوډۍ ورته کېښوله، ډوډۍ د هغوی لاس یو نږدې نه کړه، ځکه خو ډوډۍ نه خوړله، هغه خو هغه نه لري. نو بس ویرېد ورته نه چې دا خو لکه چې دښمنان دي چې ډوډۍ نه خوري. هغوی چې کله پوه شو چې دی لکه چې خفه شو، نو ورته ویل چې ګوره مونږ انا رسول ربک ستا د رب هغه یو پیغمبرانو، زه جبرائیل هم دا میکائیل د اسرافیل دا مونږ هغه نه یو، مونږ هغه نه خورو. نو بیا د ډاډه شو چې ډاډه شو. په دې وخت کې ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام ته وایي چې مونږ 2 خبرې راوړي ځان سره، یو دا دی چې تا ته الله پاک عز وجل د ما په خوله زیری رالېږلی چې الله پاک به تا ته یو اولاد درکوي، هغه نوم به اسحاق وي. خو د دې سره خوا کې یو بله خبره هم ده چې اسحاق علیه السلام به بیا ځوانۍ ته رسېږي، بیا به واده کوي، د هغه به بیا یو زوی پیدا کړي، ابا یعقوب نومېږي. یې صرف اسحاق علیه السلام نه بلکې د یعقوب علیه السلام زیری هم ورسره ورکړي. مخکې آیات کې تېر شو وهبنا له اسحاق و یعقوب، دلته اسحاق او یعقوب دواړو بخله نه د دواړو نسل هغه ورکړي، هم به د زوی کېږي هم به د لمسی پیدا کېږي.
نو بس دلته په دې وخت کې موږ مخکې درس کې ویلو چې بي بي ساره رضی الله په دې چوکټ کې ولاړه وه چې ودې دا مېلمانه هغه فرښتې وې د الله پاک چې دا مېلمانه څنګه خبرې کوي. په دې وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبریل علیه السلام زیری ورکړ د اسحاق علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام، نو هغه بیچاره ډېره په هغه غوندې شوله چې دا د ما عمر تقریبا یعنې د سپیکر وکړي دې وخت کې 90 وړاندې کلونو کې ښځه بالکل د ذهنه نه شي کېدی. نو هغې تعجب وکړي دا تندي ته داسې ټک ورکړي چې په دې عمر کې اوس به د ما اولاد پیدا کېږي. نو دا خبره خو د جبرئیل علیه السلام هغوی ورته ویل چې وایه اهل البیت ولې ته د چې هغه کېږي چې دا تعجب الله پاک چې د کوم شي فیصله وکړي هغه به وسایل وخت ته ضرورت نه لري آلاتو ته خپل یو کار چې کوي به کوي بس دې ته تور هغه کېږم تعجب مه کوه اتعجبین من امر الله آیات دې الله پاک دې امر نه تعجب کوي الله پاک خو هر څه کولی شي. نو بس هغه ویل چې صحیح ده خو ما دا خلک مشکل سړي ته کله کله چې دا یو شی دی هغه نه وځي بیا سړي ته تعجب کوي دا به څنګه کېږي هغه هم داسې تعجب باندې وکړي. نو بیا دا یو خبره وه چې بي بي ساره نو دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر چې 100 کلونه او د بي بي ساره عمر 90 کاله شاوخوا کې و چې الله پاک زیری ورکړي او زیری د اسحاق علیه السلام ورکړي او د اسحاق علیه السلام په خوا کې د یعقوب علیه السلام د لمسي د پیدا کېدو زیری ورکړي نو ډبل زیری په اصطلاح سره شولو. او د هغې نه وروسته بیا ورته ویل چې موږ اصل راغلي یو اصلي بل مطلب ته دا زیری ماسې تا ته ضمني راوړو او خو اصلي دا ده چې لوط علیه السلام قوم به تباه کېږي. نو دلته یو خبره دا ده چې تقریبا دا ټولو کتابونو لیکلي چې اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام له 14 کاله کشر و ځکه په شپږ اتیا کال نه کې پاتې شو دا په 100 کې نو بس 14 کاله د په منځ کې تفاوت د عمر و. نو دا نو دې نه وروسته بیا حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ته الله پاک زوی ورکړ دویم زوی البته اول زوی خو اسیم په مکه معظمه کې اوسېدلو او موږ تاسو مخکې دا خبره کړې وه د اسماعیل علیه السلام په درس کې چې د اسماعیل علیه السلام چې کله داسې 12 کلونو ته دغه عمر ته ورسېدو لا اسحاق علیه السلام نو پیدا شوی چې الله پاک عز وجل ابراهیم علیه السلام ته امر وکړي چې دا یو زوی چې ته لرې دا بس الله په لار کې ته قرباني کړه. هغه درس مخکې د اسماعیل علیه السلام په هغه کې تېر شوی او د هغې نه وروسته چې ابراهیم علیه السلام دې ته اماده شو چاړې د زوی په حلق راکش کړه او بس الله پاک ویلي چې موږ مطلب د اسماعیل علیه السلام حلالول نه بلکې ستا امتحان بس دا پوره شو. د هغې نه وروسته اسماعیل علیه السلام هلته پاتې شو دلته چې راغی نو الله پاک بیا اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ورکړي. نو دا په 100 کلنۍ کې د ابراهیم علیه السلام زوی وشو اسحاق علیه السلام. نو اسحاق علیه السلام باقاعده همدلته د سره اوسېدلو ځکه د پیغمبرۍ سیمه همدا ټاکل شوې وه. د اسماعیل علیه السلام د پیغمبرۍ سیمه مکه معظمه او حجاز ټاکل شوی و. د اسحاق علیه السلام د نبوت سیمه همدغه ځای ټاکل شوی د پلار سره. نو د همدلته د پلار سره اوسېدلو. په قرآن عظیم شان کې په صحیح احادیثو کې د اسحاق علیه السلام په باره کې څه داسې تفصیل نشته ځکه پلار سره اوسېدلو د پلار په ژوند کې د هغه تر څنګ ماشوم ونه بس خو د ابراهیم علیه السلام سره چې اوسېدل همدا د دې دپاره کافي دی چې د هغه زوی دی او د هغه تر تربیت لاندې او د هغه تر هغه لاندې درس او تدریس او لارښوونې لاندې رسېدلی دی. وایي چې د اسحاق علیه السلام چې کله په اصطلاح سره زلمی شو او د واده شو او د په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر هم څه ډېر اندازې ته ورسېدلو نو بیا یې وغوښتل چې اسحاق علیه السلام ته واده وکړي او په اصطلاح سره هغه شي اولاد شي ځکه چې دا خو هلته د یعقوب علیه السلام اسیم ورته هغه راغلی او زیر ورته راغلی چې د به سوی کړي او زوی همداسې نه کېږي یو ټوکه را پیدا شوی چې کوم پیر ته یې سړی ورغلی و چې ما ته د زوی لپاره کوي چې واده دې کړی وی چې واده مې کړی نو تا ته بلا مې غوښته چې تا ته راتلم واده مې چې وکړه خپله به الله پاک نه دې واده زوی راکړه هغه ورته ویل چې خدای دې غر کړه دا خو نه کېږي خو واده خو پکاري. نو ځکه یعقوب ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې کله د عمر تقریبا نور آخري مرحلو ته نو طبیعي خبره دا ده چې د اسحاق علیه السلام عمر په دې وخت کې کم از کم رسېدلی داسې 15 شو دغه شاوخوا کلونو ته یا 10 شاوخوا کې چې واده وشي. نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام خو طبیعي خبره دا دی هر مور و پلار هغه خپل زوی چې زلمي توب ته ورسېږي بیا د واده څه پروګرام ورته برابري ګرځي ګوري راګوري وخواته چې کوم ځای کې کوم کورنۍ ښه ده کوم نجلۍ ښه ده او ورته تقریبا لیکن یو پلار و مور غریبانان په کورونو ګرځي په 100 کورو ګرځي یو پکې چې برابر شي هغه قسمت چې څه الله پاک یې هماغه کېږي. نو ویل ابراهیم علیه السلام داسې فکر چې وکړي چې په کنعان کې چې کوم خلک اوسېږي دا خو ټول بت پرستان هم دي او د موږ سره په دې کلتور او فرهنګ او په دې خوی عادت کې هم فرق لري دا بیل خلک دي موږ بیل خلک نو بس ویل خپل هغه کوم نوکر چې و د نوکر ته ورته ویل ابراهیم علیه السلام چې ته لاړ شه حران ته په یو خبره کېدای شي موږ نه پوهېږم یاده کړې م ده که نه م نه یاده کړې مخکې ابراهیم علیه السلام چې کوم یو و
یو خو خپله سیدنا ابراهیم علیه السلام د آزر درې زامن لیکل شوي، درې زامن چې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار چې کوم یو د درې زامن لرل. یو خو سیدنا ابراهیم علیه السلام، یو هاران په هی باندې دا د لوط علیه السلام پلار، یو ناحور په نامه باندې. ناحور د آزر پلار هم ناحور نومېدو، آزر بن ناحور. نو د خپل پلار هلته په دې عربو کې دا شی موږ هم شته، د خپل نیکه نوم ځان باندې ږدي. نو د ابراهیم علیه السلام درې خپل یو دا دوی ورونه وو. نو خپل ابراهیم علیه السلام، هاران او ناحور دا درې زامن. دا هاران چې د لوط علیه السلام پلار او ابراهیم علیه السلام دا اوسېدل په کوسا کې. خو دا بل زوی ناحور چې نومېده د دې لپاره صحیح روایت دا دی چې دی لاړلو حران ته. هغه حران چې ابراهیم علیه السلام د اور نه بیا لاړو حران ته او څه شپې پکې تېرې کړې، بیا لاړو خلک ته. نو هلته تیار د ورور کور و که نه، ځکه خو هلته ډېر پاتې شو. حران کې ابراهیم علیه السلام ډېر وخت تېر کړی، ځکه د ورور کور یې هلته د ورور سره څه وخت اوسېدل، بیا هلته راغی. خو د خدای پیغمبر و، د هغه وظیفه دا وه چې په ټولو منطقو کې وګرځېږي. نو دغه حران چې کوم یو دی خو لوط علیه السلام زوی و، هغه د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای هجرت وکړ سره د ښځې. هغه بل ورور چې ناحور نومېدلو، نو د هغه بیا په حران کې چې اوسېدو، د هغه یو زوی بتوئیل په نامه باندې دی په حران کې اوسېدلو. نو د ده وراره و، د هغه بیا لور وه ربقه. ځینو کتابونو ربقه لیکلې، ربقه به، ځینو رفقه لیکلې، رفقه به. تقریبا دا پیو بې کې داسې لږ هغه راغلی د ځینې کتابونو ربقه، ځینې رفقه لیکلې، چې دا د بتوئیل لور وه چې د ناحور لمسی وایه، یعنې د ابراهیم علیه السلام د وراره لور وه. نو دې پسې د خپل هغه ور ولېږلو، دا غلام یې ولېږه چې ته لاړ شه هلته که څه شي دی، موږ خاندان د کورنۍ کې څوک داسې وګوره جلۍ که داسې د واده وي نو بس هغه چې کله لاړه هلته چې ورغله بس ویې لیدله چې خپله د بتوئیل د ناحور لمسی شته او پیغله ده، بس د واده ده. نو بس د هلته خبر ورسره وکړله هغه د هغه سره بتوئیل سره پلار سره. نو دې پلار یې بل زوی هم لرلو، لابان نومېدلو. لابان د دې ربقه یا د رفقه ورور و، دا دواړه خور ورور سره و، دا د بتوئیل هغه و د سره. نو بس دا خبره چې ورسره وکړه د بتوئیل سره، نو هغې ورسره ومنله چې بس صحیح ده، نو چې وراره مې دی، وراره یې غواړي، نو بس بیا خو صحیح خبره ده. بس ایسته دا ربقه یا رفقه چې کوم یوه د بنت بتوئیل دی هغلته ځان سره موافقه وشوه، بس را روانه کړه. ځکه لاره خو ډېره وه، تقریبا غالبا تقریبا داسې 500-600 کیلومتره فاصله د حران او د هغه ترمنځ راځي، د کنعان ترمنځ. بیا بس را روان شو، راغله هغه ته او دلته نکاح وتړل شو، اسحاق علیه السلام واده وشو. نو واده یې په خپله په کنعان کې وشو. او دا جلۍ چې وه دا د حران د بتوئیل چې د ابراهیم علیه السلام وراره و، سکه یې د لور وه، نو دې سره یې واده وشو ربقه سره. بیا هم دلته ورسره اوسېدله. وایي چې د واده نه 20 کاله بعد 20 کاله بعد 20 کلونه یعنې 20 کاله تېر شو، بیا الله پاک اسحاق علیه السلام ته یعنې داسې فکر وکړئ چې که 13 کلنۍ کې یا 25 کلنۍ کې واده کړي، نو بیا به 45 کلنۍ کې داسې هر څونه چې 20 کاله بعد د واده نه 20 کاله بعد الله پاک عز وجل اسحاق علیه السلام ته 2 غبرګ زامن ورکړه. د ربقې 2 زامن پیدا شو، موږ غبرګون کې ورته وایو چې 2 پیدا شي، دواړه هلکان وو. نو بس دا چې پیدا شو، دا یو عیسو دا د کتابونو کې چې کوم یو کتابونه په عبراني او په سوریاني په دې ژبه لیکل شوي، هغه کې عیسو په سین لیکلی شوی دی. او کوم یو چې عربي کتابونه دي، عربي کتاب کې هلته عیسو په سوات لیکلی شوی دی، عین یې سوات واو. او په نورو کتابونو کې بیا په سین لیکل شوی، عین یې سین واو. یعنې عیسو سوات او سین موږ تاسو د خلک واځي دواړه یو شی وایي، خو په عربي کې بیا فرق لري سره. نو دا عیسو یا عیس په نامه باندې یو زوی دا نومېدلو، او بل یعقوب نومېدلو. یو ځینې د کتابونو یو خبره راخستې ده چې دا یعقوب ته ولې یعقوب وایي؟ ویل چې د ولادت په وخت کې، د پیدایښت په وخت کې د عیسو چې کوم یو دا مخکې پیدا شو. طبیعي خبره ده، دواړو اولادونه خو یو څه نه پیدا کېږي، یو پیدا شي بیا وروسته بل پیدا کېږي. کله کله وخت پکې ډېر تېر شي، کله دستي پیدا شي. نو چې کله عیسو پیدا شو، نو دی چې کله یعقوب علیه السلام پیدا کېدو، نو دا د ورور پښه چې کوم یو دا ځکه ماشوم اول سر پیدا کېږي، بیا لاسونه بیا پکې. نو د یعقوب علیه السلام د خپل لاسونه د ورور په هغه کې د پښه کې د چې کلک نیولي و،
هغه نه یا کلک نیولی و د پښې نه نیولی و چې دا پیدا کېدو. نو ځکه دې ته یعقوب اصل ویل کېږي تر شا پورې چاپ تر شا پورې روان دي ته عقب موږ تاسو فارسي کې عقب وایي عقب نشیني وکړو شاته لاړلو نو دا شاته معنا عقب بنا ورکوي. نو ځکه دې نوم یا یعقوب شو چې دا دې ویل چې د خپل ورور د پښې کلکه یې نیولې ویل چې را پیدا کېدلو په دې وخت کې نو ځکه د نوم یعقوب هماسې مشهور شو. نو د یعقوب علیه السلام او عیسو دا دواړه سره غبرګون کې دواړه ورونه سره پیدا شو. بیا دا بس کور کې اوسېدل او یو ځای سره د پلار سره د اسحاق علیه السلام سره. دلته یو خبره دی هغه راخستې ده د کتابونو راخستې ده وایي چې دا عیس چې کوم یو یا عیسو چې کوم یو دا په اسحاق علیه السلام باندې ګران و دا په ګران و ما اولاد کې دا خبره یو سړي ته ډېر ګران یو سړي ته لږ ګراني خو اولاد خو یو شی خو دا خبره فرق نه دی دا د زړه مینه او محبت کله د شا په اختیار کې نه نو چې اسحاق علیه السلام باندې دا عیسو ور باندې ګرانو او په مور باندې ربقه رضی الله تعالی عنها چې کوم یو پغې باندې دا یعقوب علیه السلام ګرانو او د ګرانه خو جدا چې دا دغه نه لږ په اصطلاح سره کشره غو ورسته پیدا شو نو د سره دغه او بل الله پاک پیغمبر دغه حیثیت او شان خو ډېر لوړو نو په مور باندې ډېر ګران او طبي خبره ده چې زمون خو دواړو خو ویل چې مور د یعقوب علیه السلام هغه ډېر کولو خیال ډېر ساتلو نسبت عیسی ته او پلار یې خیال ساتلو بس دا الله پاک یو خاص خبرې مور یو طرف ته شي که دواړه خیال ساتي نه پکېدل نو یو ته پلار توجه کوله ته بل ته مور توجه کوله دا د دوی خوبي وه غټه چې دواړو ته الله پاک یو مینه او محبت هم په نصیب کړی و سره. خو ویل یو څه وخت تېر شو نو بیا هغه خو وکړه چې اسحاق علیه السلام په دې وخت کې یو خبره دلته د یادولو وړ ده هغه دا ده چې د ابراهیم علیه السلام عمر خو دلته زیات شو نو تاسو فکر وکړئ چې شل کلنۍ کې چې شل کلنۍ خو به فکر نه کوم خو دا چې کېدای شي که واده یې کړی نو 15-10 کلونو شاوخوا کې به کړی نو الله په عز وجل بیا موږ تاسو مخکې دا خبره بار تکرار کړې چې انبیا علیه السلام ته چې کله نبوت ورکولی کېږي نو دا د نبوت په وخت کې د دې عمر تقریبا د 40 کلونو شاوخوا کې به دغه عمر کې نو 40 کلنۍ کې که دته الله پاک نبوت ورکړی نو بیا اولاد چې دا کوم دوه زامنې پیدا شو یعقوب علیه السلام نو دا غالبا د شدید روایتونو د معلومیږي چې دا به نبوت نه وروسته پیدا شوی یعنی الله پاک دته پیغمبري ورکړي پیغمبري په وخت کې به ځکه شل کاله هغه د واده عمر چې ورسره طبي خبره 40 نه اوړي تقریبا خو په صورت باندې الله پاک د شل کلو واده نه ورسته په دغه وخت کې الله پاک عیسی علیه السلام اسحاق علیه السلام ته نبوت او پیغمبري ورکړه ځکه پلار یې پیغمبر او دم پیغمبر او د پیغمبر سیمه چې انداکین هان کومه سیمه چې د ابراهیم علیه السلام و همدغه سیمه د اسحاق علیه السلام و دلته هم د پیغمبر وی د په باره کې قرآن عظیم شان کې د نبوت په باره کې راځي ګوره باقاعده وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین وباركنا عليه وعلى اسحاق نو دلته وایي چې وبشرناه باسحاق مونږ ابراهیم علیه السلام ته زیره ورکړه په اسحاق باندې نبیا من الصالحین چې دی نبی و د صالحو انسانانو د جملې نه نو نبوت ثبوت دی آیات نه دا شوی دی او بل قرآن عظیم شان کې سورې بقره کې په دې باره کې باقاعده هغه راغلی دی چې قولوا آمنا مسلمانانو ته امر دی مونږ ته امر دی ټول مسلمانانو ته چې قولوا تاسو ای مؤمنانو وایي چې آمنا بالله مونږ ایمان راوړی په الله باندې وما انزل الینا او هغه کتاب چې مونږ ته نازل شوی یعنی قرآن عظیم شان چې مونږ ته نازل شوی په دې ایمان نه وړي وما انزل الی ابراهیم په هغه صحیفو کتابونو مونږ ایمان راوړی چې کوم ابراهیم علیه السلام ته نازل شوی لس صحیفې ابراهیم علیه السلام ته نازل شوی و اسماعیل او هغه څه چې اسماعیل علیه السلام ته هغه شوی نازل شوی و اسحاق او هغه څه چې اسحاق علیه السلام ته نازل شوی و یعقوب هغه څه چې یعقوب علیه السلام ته نازل شوی دې ټول مونږ ایمان لرو مؤمنان دې مونږ د امت محمدي یو هغه ده بلکې د ټولو دا دی چې په ټولو انبیا علیه السلام په ټولو کتابونو به ایمان راوړي عمل په خپل کتاب کې چې کوم یو دی هغه پیغمبر ته ورکړی شوی خو ایمان به په ټولو راوړي ځکه دا ټول کتابونه د یو منبع نه راغلي یو چاره لیږلي دي نو چې یو چاره لیږلي خو یو کتاب شو نو چې یو نه منکر شي ټول نه معنا منکر ده نو ځکه دغه دوه آیاتونه د اسحاق علیه السلام نبوت بالکل ثابت شو اول دا وبشرنا باسحاق نبیا
نو دی نبی. دویم دا چې موږ او تاسو امر دی چې تاسو ایمان وړئ په هغه څه باندې چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. نو طبیعي خبره اسحاق علیه السلام نوم پکې راغی، نو دی هم پیغمبر دی. خو د دې تعلیماتو په باره کې داسې خاصه خبره ځکه نشته چې مخکې ابراهیم علیه السلام خو تیار پیغمبر و، د هغه تعلیمات هم ته معلوم و چې توحید او د الله پاک ته عبادت کول هغه شیان خو د ابراهیم علیه السلام په وخت کې موږ ولسو هماغه شریکه خبره وه. نو ځکه دلته بار بیا تکرار ته ضرورت ځکه نشته چې یوه خبره ده. نو بس نو دې نه موږ او تاسو ویلې چې د نبوت په وخت کې یا د نبوت نه لږ وروسته اسحاق علیه السلام ته الله پاک 2 زامن ورکړه چې یو زوی یعقوب علیه السلام او یو عیسی. وایي چې د هغه کې د وخت چې تیر شو طبیعي خبره ده چې د هغه وشي 2 زامن د 2 زامنو په منځ کې ویلې وروسته څه لږ هغه راغله خفګان غوندې راغی چې خفګان راغی. نو چې خفګان کله راشي بیا په کور کې یو ځای اوسېدل لږ کله کله شخړې پیدا کوي. نو مور یې بیبي رفقه دا خو هوښیاره ښځه وه. نو هغه د یعقوب څو ما ویل چې یعقوب علیه السلام په مور باندې لږ ډېر ګران و. نو یعقوب علیه السلام ته ورته ویل چې زویه داسې وکړه دلته اوسېدل تا په کار نه دي، ځکه ورور دی خامخا بله ورځ راشي مغی ته داسې وکړه ته لاړ شئ دې ځای هغه ته ماما ته دې ورشه. ماما یې لعبان نومېدلو. دا ناحور په باره کې راځي چې د ابراهیم علیه السلام ورور و، سکه ورور یې و چې په حران کې اوسېدو. دی د منطقې مشر وګوره، دا ټوله منطقه د همده د اولاد یې او د همدغه وه. نو دی پکې سرداران مشران بیا بتوئیل چې کوم یو د ربقې پلار و دی هم د دې قوم مشر و. او په دې وخت کې چې یعقوب علیه السلام دلته و نو هغې وخت کې لعبان چې د بیبي ربقې ورور و او د یعقوب علیه السلام ماما که د مور ورور و نو هغه مشر و په هغې ځای کې په اصطلاح سردار د قوم هغه و. نو بیبي ربقې ورته ویلې چې زویه داسې وکړه لاړ شه هغه ته ماما ته دې همالته اوسېږه، دلته د ورور سره داسې لانجه مانجه را نه شي خامخا سره خفګان ورکړي وهل ټکول ورسره وکړي یو د بل نه ستوري نه زیات سړی ته بېل لاړ شه. بس یعقوب علیه السلام بالکل ومنله. او حتی اسحاق علیه السلام ته خپلې بیبي ربقې ورته ویله چې یعقوب ته اجازه ورکړي لاړ بشي موږ هلته پلارنۍ ځمکې یو خو خانان په اصطلاح سره غټ جایداد او هغه بس هلته به لاړ شي، هلته به د ما د ورور سره اوسېږي همغه ځای کې به وخت تېر کړي. وایي یو روایت داسې هم دی چې بیبي ربقې د خپل مور یعقوب علیه السلام ته ورته وایي چې زویه لاړ شه هلته د ماما د لورګانې دي، بس هلته به یو لور سره په نکاح وکړي همالته ورسره اوسېږه، بس زندګي به دې برابر شي، اولادونه به د هغه. یعقوب علیه السلام دا خبره ومنله، بس روان شو. وایي چې روان شو دلته یو روایت راغلی دی په دې ځای کې. هغه روایت دا دی چې دی به د شپې بتلو او د ورځې به یو ځای کې قرار ویده و، د شپې به د مزل کولو. بس نو ځکه دته اسرائیل نوم شو. اسرا اصل په عربي کې ویل کېږي شپې تګ ته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک دی هغه ذات چې خپل بنده په شپه کې بوتللو. نو د شپې تګ ته اسرا ویل کېږي. نو دلته د اسرائیل د اصلي نوم د نوم یعقوب هغه خو اسرائیلي دغه ځای نه ده. کتابونه تقریبا دا خبر لیکي چې اسرائیل دا معنا ورکوي چې د شپې به تګ کول د ورځې به قرار ویده تر څو پورې حرام ته ورسېدلو. یو شی چې دلته ویل پکار دی هغه ډېر مهم دی. جوش انسایکلوپیډیا د یهودیانو یو کتاب دی، د یهود جوش انسایکلوپیډیا په نامه باندې. په هغې کې یو بله خبره لیکلې ده، خطرناک خبرې لیکلې چې اسرائیل هغه چاته ویل کېږي چې خدای را څملولی وي. ځکه په بایبل کې دا بایبل چې تاسو ګورئ دې کې واقع تېره شوې ده او دا واقع همدلته تېره شوې ده چې یعقوب علیه السلام یو ځل شپې په مزل کې چا سره مخامخ شو. همدغه وخت کې چې دی ځي نو بس یو سړی ورسره مخامخ شو، ایست یې ورسره غېږه ونیوله او غېږه ونیوله ډبه هغه بس سره تاولې راتولې. اخري بس دا بل سړی چې دا کوم د سره مخامخ شو دی را چپه کې چې سرپه کې به د سینه ورته کېناستو چې د سینه ورته کېناستو. دا باقاعده جوش انسایکلوپیډیا او بالکل په بایبل کې دا خبره شته. تورات چې موږ تاسو ورته وایي په دې کې دا خبره ما خپله لیدلې پکې لوستې مې ده چې بایبل کې بلکې بایبل دلته ما سره پروت دی، دا بایبل دی. دې کې دا خبره لیکلې شوې ده چې یعقوب علیه السلام د هغه سره د سړي سره کشتي ونیوله او هغه یې ونیوله د غېږه ورسره ونیوله. نو چې غېږه ورسره ونیول دا سړی راڅملو بس به د سینه ورته کېناستو. نو چې سینه دا نو داسې وخت دی چې نور سهار رڼا راخیږي په اصطلاح صادق شوی دی ورته. دا لاندې سړی چې پروت دی ده ورته وایي چې او ظالمه دی خدای دا خلک راشي خو زه رسوا کېږم محبوب پېژني چې دی راڅملولی دی. نو اوس دا څوک دی چې دا راڅملولی دی؟ دا بایبل دا وایي چې دا خدای تعالی الله عز وجل. کله کله دا دروغ دومره انسان دومره عقل نه لري چې دومره دروغ یې په دې هغه کې لیکلي دي چې دا راڅملولی چې یعقوب علیه السلام کوم سړی راڅملو دا خدای تعالی و.
دوی خدای دغسې نو چې سړی را څمړوي نو پاتې چې شو پر هغه په خدای کې ورته وایي چې اوس ظالمه د خدای خلک خبرېږي خلک راشي او ما ګوري چې زه دې را څمړولی یم دا خلک به زما خدایي او زما هغه به بیا نه مني مشري او ملکي به نه مني. نو تاسو فکر وکړئ چې د خلکو عقیده د خدای په باره کې دغسې شي نو تاسو قسم په خدای که داسې خدای د دې خدای هېڅ منل نه دي پکار چې خلک یې څمړوي او خلک به سینه ورته کښېني بیا زارۍ ورته کوي چې ما خوښ یې کړه وایي چې زارۍ ورته وکړې هغه ورته وایي چې قسم که دې پرېږدم وایي چې یعقوب علیه السلام ورته وایي چې قسم که دې پرېږدم چې تر څو ما ته برکت رانه کړي ما ته یو امتیاز رانه کړي وایي ځه نو بس تا نوم اسرائیل شو. دا خبرې سړی بالکل چې واوري سړی پوهېږي دا ټول دروغ دي چې ځان یې لیکلی شوي څه معنا لري یو خانه خدای او دا ټول مخلوق که ما وګوري زه به وشرمېږم په دې خلکو کې بیا ورته زارۍ کوي بازارۍ کې بیا دی ورته وایي چې ما ته برکت راکړه ظالمه چې تی را څمړولی شو نو برکت دې شله تېره غواړې بیا برکت دې شله نه غواړې ویل دروغګوی حافظه نه داره دغه وجه هم دا چې بس ځان یو شی ولیکي بیا دې نه ګوري چې ودې دا وسنجي دې کې موږ پښتانه یو خبره کوي که دروغ وایي نو په شر یې روغ وایي چې کم از کم هغه الفاظ دا کلمات خو سره روغ خو ښکارېږي سړي ته خو که سړی داسې دروغ جوړ کړي چې خلکو ته ښکاره نه شي دروغ وایي او په شر یې روغ وایي چې ظاهر خو کم از کم غولیدونکي یي که نه نو دوی داسې دروغ جوړ کړي چې هغه ظاهر کې هم غولیدونکي نه دي نو بس په دې خاطر باندې ویلې چې خدای تعالی چې ده را څمړولی او نعوذ بالله منها نو هغه ورته وایي ځه نو ستا نوم اسرائیل شو نو هلته لیکې په ده بالکل هغه عربي هغه انګلیسي الفاظ هم شته اسرائیل هغه چاته ویل کېږي چې خدای را چپه کړی دغه خلک چې نن د اسرائیلو په نامه یادېږي دوی ولې دوی بنو اسرائیل دي د اسرائیل اولاد دی خو دوی ځان ته اسرائیل ویل هغې وجه دا ده د عربانو ته د خلکو د دې نورو ته وایي چې او ظالمانو ستاسو خدای مو را څمړولی نو تاسو څه دوسان یې چې تاسو نشو را څمړولی دا اصل دا نوم یې ځان باندې اسرائیل په همدې خاطر کې چې د خلکو ته وایي چې ستاسو خدای مونږ را څمړولی تاسو څه شی یې چې تاسو به د مونږ په مقابله کې وجنګېږئ نو دا خبره په دغه ځای کې شوې ده دا خبره دلته راپیاد شوه دا مهمه وه نو بس ابراهیم د نوم اسرائیل شو په سوریاني عبراني ژبه کې اسرائیل وکړي د الله بنده ته یې مونږ او تاسو هغه دا دی خو دې اسرائیلو بدبختانو د خپل جوس انسکلوپیډیا کې او په تورات کې دا شی رانستی دی چې اسرائیل هغه چاته ویل کېږي چې خدای را څمړولی نو بس یعقوب علیه السلام لاړو د شپې به مزل کو د ورځې به ویده کېدو نو بس لاړو ځای ته ورسېده حران ته چې حران ته ورسېده اوس هغه ماما و ځان یې ورته هغې وخت کې به دم نه ویلې بل لیدلي وو طبیعي خبره خو ماشومان چادونه نه لیدلي وخت بدلېږي را بدلېږي نو ته زه خو د هغه اسحاق علیه السلام زوی یم ستا خوارزاده یم دغه ورته چې راځه بس موږ د خلکو خبر ویلکم بس راځه نو ښه راغلاست چې راغلی بس ځان سره یې هلته کو نو دی خو دې وخت کې غالبا داسې معلومیږي ما چې دا روایتونه لیدلي چې په دې وخت کې به د یعقوب علیه السلام عمر به غالبا د شلو په شاوخوا کې و داسې دا د روایتونه چې داسې معلومیږي ځکه چې دی چې بیرته د هغه نه راغی د حران نه نو الله پاک بیا نبوت په کنعان کې ورکړی نو د 10 کاله په هغه کې تېر کړه اوس راځي درس کې 10 کاله په هغه کې تېر کړه په حران کې نو حران و فدان کې چې بیرته راغی دلته نو الله پاک نبوت کوي او نبوت کې اصول دا دي چې الله پاک په 40 قرنۍ کې معمولا ورکوي نو 10 کلن به دی و چې تللی و 10 کاله تېر کړه 40 کلن چې راغی نبوت الله پاک ورکوي دغه روایت نه داسې معلومیږي کتابونو دا خبره ډېره نه د لیکل ځکه دا سنې چې کوم کتابونو راخېستې سره ټولې ګټې وړي سړی پکې نه پوهېږي غالبا همداسې ما چې حدس کړی روایاتو کوم نتیجه چې راوځي هغه دا دی چې دی 10 کلن به و چې دی هلته لاړ 20 22 دغه اندازه کې نو 10 کاله به هلته تېر کړه نو چې کله هلته لاړلو نو هلته د ماما سره اوسېدو نو د ماما په دې وخت کې 2 لورګانې وې مشره لور لیان مې دله لیا لام یې الف ورسره چې داسې لیکل کېږي داسې لیا د لور وه مخته مشره لور وه خو دا داسې ډېره ښایسته نه وه بدرنګه خو نه وه خو داسې نه وه دا دویم لور یې راحیل نومېده چې دا هم نوې پېغله شوې وه دا بله خو لږ مشره وه نو دا راحیل چې وه دا لږ سترګو منله داسې ښایسته کوي غوندې وه نو یعقوب علیه السلام چې ورغی ورته ویلې چې ماما داسې به وکړو دا ستا رمې ممې دا څه ګډې وزې او ویان میان یې فیصله سره وخان چې دا به زه سره وم در سره مزدوري به کوم هغه ورته ویلې چې صحیح ده خو ده ورته ویلې چې دلته ماته بندوبست هم ستا خو لورګانې شته نو زړور به البته نو لورګانې دې شته دا راحیل ماته راکړه دا راحیل یې خوښه شوه چې وایي د ماما لور یې ونه طبیعي خبره ده چې خوښه شوه ورته چې دا راحیل ماته راکړه ما سره تقریبا عمر کې هم داسې نږدې ده دا ماته راکړه لږ ښایسته مو سترګو منله نو بس لابان د ماما سردار دی د منطقې مشر سردار هم دی
و هغه ورته ویل چې دا خو صحیح ده خو موږ یو قانون دی ګور او دا موږ کې هم شته دا موږ پښتنو کې هم شته ګر چې موږ تقریبا ټولو خلکو کې دی چې مشر لور اول ورکوي بیا د هغې نه وروسته بس دویمه درېیمه داسې 400 وي نو چې مشر یې کشره څوک نه ورکوي ډېر که چې یو سړی ورسره ډېر ټینګ شي بس دا به نه کوم بیا نو مجبوریت خبره کولی شي بیا کشر ورکوي که نه ورکوي موږ له خپله په دې قوم کې هم داسې اصول کله داسې بای چانس کېږي موږ هم ګورګانو کې هم همداسې دي چې مشر هم نه ده کړې دویم هم کړې ده نه سړی خپل هغه یې خوښوي نو بس داسې راځي پکې نو بس ده مو ورته ویلی چې داسې موږ خو اصول و قانون دا دی چې موږ لور چې کله ورکوو نو اول مشر ورکوو بیا د مشر نه وروسته بیا دا دویمه ورکوو نو دواړه کشره مشر هم نه ورکړې کشره نه ورکوو نو هغه خو خوښه نه وکړه نو هغه ورته ویل چې دا به څنګه تېر شي بیا ته داسې وکړه یعقوب علیه السلام ته ورته ویل چې دا داسې وکړه دا مشر لور به درکړم 2 کاله به شرط یې ما ته به 2 کاله ما شپونتوب کوې شپه 2 کاله دا به دا مشره به درکړم دا وکړه در سره اولادونه به دې پیدا شي د هغې نه وروسته بیا 2 کاله به بیا نورې ما خدمت کوې دا مزدوري به کوې بیا به نو دا دویم هم درکړم چې کله دا خبره ورته وکړه چې دا دویم هم درکړم دی خو بس ویلې چې اوس صحیح ده نو بس ویلې چې بلکل 14 کاله به ستا شپون وم خو دا راحل به راکوې هغه د راحلې خوښه وه هغه لیه خیر خوښه خو بدونه نه خو تر ماما لور یې ونه خبره خو نه وه نجلۍ وه او ښځه وه نو بس بیا اول ځل یې لیه په نکاح کړه چې نکاح به کړله نو هغه 2 کاله دا په هغې شریعت کې دا مهر و لکه چې 2 کاله د خدمت لکه خیال وروسته به موسی علیه السلام قصه کې هم راځي موسی علیه السلام ته چې کله شعیب علیه السلام ته ورغی هغه ورته وایي چې ته به 8 کاله ما سره رمه پیایې بیا به کېږي که 10 کاله دې وکړه که 8 کاله وروسته بیا راځي انشاءالله دا مسله حل کړي د هغوی په شریعت کې دا قانون و چې کله به داسې چا کړو نامهر کې به دغه شی په اصطلاح سره ورکوو موږ تاسو نغدې ورکوو یا شی ورکوو د هغوی دا قانون نو ځکه لابان چې کوم یو هغه ورته چې موږ 2 کاله به ته ما سره تېر کړې نو دا یو لور لیا به ستا شي بس ورته نکاح کړه نور 2 کاله په شرط شو سید خو 2 کاله که نور تېروې په دې باندې راضي وې نو بیا دا راحیل هم در کوم نو چې کله وې لیا واده شوه لیا ورغله هلته واده و د هغې نه وروسته چې کله وخت داسې برابر اندازه راغله چې دا 2 کاله تېر شو 2 کاله نه بعد نو هغه خو مهر یې پوره شو هغه خوش واقع نه خو ماشومان پیدا شو د هغې نه وروسته راحیل نوبت راغی چې دا 2 کاله دویم شروع شو بس راحیل ورته هغه شوه نو دی خو یعقوب علیه السلام دې ته په تمه و چې کله راحیل وشوله په دې وخت کې په حران فدان د حران فدان په نوم یې یا مکلی چې دوی پکې اوسېدل دې کې یو غټ بوت و اشتار په نامه باندې اشتار په نامه باندې غټ خدای دی دوی د منطقې غټ بوت چې کوم دلته به خلکو هغه کول نو دلته خو طبیعي خبره دا ده چې یعقوب علیه السلام خو که پیغمبري نه وه ورکړی شوې ګوره یو خبره مخکې موږ دا ویلې دي چې که انبیا علیه السلام ته پیغمبري نه یې ورکړی شوي په کتاب نه ورکړل شوی وحی ورته نه شو خدای دی الله په علم کې د پیغمبري د اخلاق عادات سیرت کردار د عقیده او فکر او نظر هر څه د پیغمبري برابري هغه کلم دی پت پرسته د دې شانه بلکې دغه په خلاف لکه موږ تاسو ګوره یعقوب د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې کله د بالکل معصوم د بوتانو خلاف بیا اتکلن نه کلن لس کلنو چې بوتانو کې به پړې واچو په کوڅو کې به ګرځولي هغه څوک اخلي چې په نه ضرر رسولی شي نه 1500 دا موږ تاسو مخکې درس کې ویلې بیا به چې بوت کې به دا سرونه ورغوټک چې اوس کوي که نه ظالمان نو بالکل ماشومتوب کې هغه لا ځوانۍ ته هم نه ورسولی الله پیغمبري خو لا څه کې هغه د بت پرستۍ خلاف نو یعقوب علیه السلام دلته د بت پرستۍ خلاف بالکل د بوتانو سره مخالف و چې بوتانو سره مخالف و نو بس دلته به د بوتانو بد ویلې چې خو تاسو شي ته راځئ او خلکو به هلته قربانۍ راوړلې شیان به راوړل نظرونه او نیازونه به راوړل سجدې او سر یې ټیټول او بزارې او اولاد راکړه او پلاګې راکړه بس یعقوب علیه السلام به دې په خلاف باندې خلق دا او تقریبا صحیح روایت دا هم ده چې د لعبان چې کوم یو دا د اسلامي دین نه و قبول کړی هم په بت پرستۍ کې په قاعده سره ولاړ و هغې وخت کې د مشرکینو او د مسلمانانو ترمنځ مؤمنانو ترمنځ دا نکاح کول جایز و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا په 1 هجري کال کې چې کله حدیبیه صلح وشوه د حدیبیې د صلح نه وروسته سوره الممتحنه ورته ویل کې دا نازل شو په دې وخت کې به دا نازل شو چې پس د لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن په دې وخت کې د آیات نازل شو چې د مشرک ښځې او د مشرک نارینه سره د مسلمان ښځې د مسلمان سړي د مشرک ښځې سره او د مشرک ښځې د مسلمان ښځې مشرک سره نکاح نه کړي دا نو تقریبا 2 کال کې دا حکم نازل شو چې بس د مسلمان او د کافر مشرک ترمنځ هغه نشته او د هغه سره د اهل کتاب سره اوس هم جایز ده چې کوم مشرکین د مشرک سره د مسلمان هغه نه کې نکاح نه کېږي نو په دې خاطر دا حکم په 1 هجري کې نازل شوی دی نو مخکې دا حکم نه و نو ځکه د ابراهیم علیه السلام د ټول انبیا علیه السلام ښځې دي او نوح علیه السلام د لوط علیه السلام
السلام ښځه چې هغه غیر مؤمنه دا څه هغه نه و په دې وخت کې دا جایز خبره وه. نو یعقوب علیه السلام چې کوم یو دی دا په دغه وخت کې چې پیغمبر نه و خو د بت پرستۍ او د دې شیانو خلاف بس دلته پاتې شو. یو روایت دام شته چې یعقوب علیه السلام ته الله پاک په همدغه ځای کې نبوت ورکړي. ګوره یو خو ما ویلې چې تقریبا داسې روایت چې کتابونو راخستی هغه دا دی چې یعقوب علیه السلام ته الله پاک چې کله دی کنعان ته راغی واپس راغی 20 کالونه بعد بیا دلته نبوت الله پاک ورکړي. خو یو روایت دا هم دی چې کیدای شي یعقوب علیه السلام حران فدان ته هغه وخت لاړي چې د عمر به د 10 شاوخوا نه زیات و. نو چې هلته ورځه هلته الله پاک نبوت ورکړي. بیا نبوت چې ورکړی شو بیا بېرته راغی هغه ته. نو طبیعي خبره دا ده چې که نبوت ورکړی شوی و که نه ورکړی شوی خو د بت پرستۍ په خلاف خو دی و په طبیعي فطري لحاظ باندې انبیا علیه السلام دا اصول دي. نو ځکه دلته د بوتانو سره بس مخالفت و بس خلک بلاخر دا خبره خلکو ټول ته افشا شو. هغه غل چې څوک پوه و دا ټول افشا شو. او دلته خو د لیا چې دا مشره ښځه چې کوم یو کړې وه د هغې نه الله پاک دته 6 زامن ورکړه. د یعقوب علیه السلام چې کوم یو 6 زامن هلته نو الله پیدا کړه. د یعقوب علیه السلام هلته الله پاک 6 اولادونه دته الله پاک هلته ورکړه. په هغه کې په دې په اصطلاح سره حرانو فدان کې چې کوم ځای کو هغه اولادونه هلته پیدا شو. نو هغه اولادونه د دې مشرې ښځې نه باقاعده پیدا شو. لیان چې کوم یو موږ ورته چې مشره لیا دته ورکړه نو هغې نه تقریبا 6 زامن پیدا شو. روبین، شمعون، لاوي، یهودا، اشکار، زبولون دا دته نه پیدا شو. بیا د هغې نه وروسته راحیل په نکاح کړه. د هغې نه یوسف علیه السلام او بنیامین بیا پیدا شو. او داسې وشو چې کله د یعقوب علیه السلام ته د هغه لور ورکړه لیا چې کله ورکړه نو دې سره یو هغه ورکړه یو خادمه چې خدمت په دې کوي. خادمه تقریبا هغه نومیږي چې د زلفا چې کوم یو ده دا د هغه د دې لیا ته ورکړی وه چې تاسو سره به دا به خدمت کوي. نو چې دا اوله لوري ورکړه یو خادمه ورسره ورکړله. او بیا چې د راحیلې ورکړې دې سره یو خادمه ورکړه. نو بیا 2 اصلي ښځې وې چې د لابان لورګانې وې د هغوی سره چې کوم خادمان وې خادمان یې ورسره ورکړې. نو ښځه کله چې دا 2 خورګانې وې دواړو خورګانو خپلې خادمانې یا خپلې وینځې هغه هم یعقوب علیه السلام ته ورکړې چې دې سره ته هم نکاح وکړه. نو ضرور دی چې په کور کې سره یو ځای اوسېږو نو خبره دا ده چې دوی هم الله پاک اولاد بشي ستا په اولادونه زیات شي. نو یعقوب علیه السلام د 4 ښځې شوې جمن. یو لیا مشره د هغې نه 6 اولادونه پیدا شو. دویم راحیل بیا 2 اولادونه یوسف صدیق علیه السلام او بنیامین پیدا شو. او د هغه 2 وینځې چې کوم یو په نکاح کړي چې د 2 وربخلي د هغوی نه 2 اولادونه پیدا شو. نو 4 هغه شو 2 هغه 6 د لیا نه پیدا شو. جمن 12 اولادونه الله پاک هغه ته ورکړه یعقوب علیه السلام ته ورکړه. په دې وخت کې چې کله وایي چې 20 کاله په دې وخت کې پوره شو. 20 کاله یعقوب علیه السلام په هغه کې پوره شو په اصطلاح سره په حران فدان کې. نو بس د خپل ماما نه اجازه وغوښته چې ماما ستا اجازه یې زه به لاړ شم هغه ته په اصطلاح سره پلار مور بي دی هلته بس هلته به لاړ شم. نو بس هغوی اجازه ورکړه. اجازه چې ورکړه نو یو روایت دا هم دی چې هغوی یو هغه ورکړي یو رمۍ ورکړله یعقوب علیه السلام ته. هلته په څه هغه لرل بس دته ورته وایي چې دا د څو پسونه مسونه دا د سره بوځه وخان لاره کې باغ کېږي. نو هغې ځای نه یو کاروان غوندې را روان شو. غټه خبره وه چې رمۍ ورکړه او 12 ماشومان نه و په دې وخت کې تقریبا هغه وایي 12 و ځکه یوسف علیه السلام لا غټ و هغه بنیامین لا نه و پیدا شوی په دې وخت کې. نو ماشومان او ښځې دا 4 ښځې بس روان شو. کاروان جوړ شو. بس دې بیرته د حران فدان نه رانه د 20 کاله بعد نه را روان شو. بس دوی را ورسېد هغه ته بیت اللحم فلسطین ته چې کله کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دې ته ویل کېږي بیت اللحم. چې بیت اللحم ته را ورسېده په دې وخت کې بنیامین پیدا شو. دا د یوسف علیه السلام کشر ورور د راحیل نه دا 2مه ښځه چې کوم یو چې یعقوب علیه السلام باندې ګرانه وه په اصطلاح سره په مینه یې کړې وه. نو دا دې پیدا شو. قسمتي خبره دا ده چې ولادت په هغه کې راحیل غریبه سخته مریضه شو. او چې مریضه شو هملته لار کې وفات شو. بیت اللحم چې په کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دې ته ویل کېږي بیت اللحم. اوس هم شته بیت اللحم. نو دلته دا مریضه شو او د مریضۍ په نتیجه کې دا وفات شو. نو ماشوم ته نه پاتې شو. بل لوړ کې ماشوم 1 ورځ 2 ورځې ماشوم پاتې شو. راحیل بیچاره وفات شو. نو همغلته بیت اللحم کې دا بیا ښخه شو. نو د هغې زیارت چې کوم یو دی د راحیل رضی الله تعالی عنها په بیت اللحم کې دی چې په کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا
شوی دلته. نو هلته ښه کړه نو وړلو ته مشکل اوس هغه هلته ښه کړه نو هغه کاروان چې کوي 2 شپې بیا کړي البته د هغه دپاره. نو د هغې نه وروسته را روان شو راغله بېرته هبرون چې ورته ویل کېږي الخلیل چې کوم یو نومېږي دا اوس حبرون ورته وایي. د حبرون ته راغله او دلته نو اسحاق علیه السلام او مور یې دواړه ژوندي اسحاق علیه السلام ژوندی و مور یې ژوندی وه حضرت ربقا رضی الله تعالی عنه. نو بېرته راغی یعقوب علیه السلام دلته چې کله راغی خو دلته خو 20 کاله تېر شوي وو د هغه خپل ورور سره عیسو سره د عیس سره چې کومه لانجه مانجه راغلې وه 20 کاله تېر شو بېرته سره دواړه ورونه شو سره هغه شو. نو یو روایت دا دی چې د عیسو یا د عیسو یو خبره رښتیا ده دلته پاتې شوه هغه دا مخکې هم کړې وه اسماعیل علیه السلام پکې چې اسماعیل علیه السلام یو لور لرله بشامه یا محلات په نامه باندې 2 نمونه کتابونه راخیستي دی دغه عیس ته ورکړه د عیسو چې کوم د یعقوب علیه السلام سکه ورور و او د اسحاق علیه السلام زوی و اسماعیل علیه السلام خپله لور دې ته ورکړه د عیسو ته واده کړه د هغې زنه د مکې معظمې دلته راغله. نو دا د ده ښځه وه د نه چې کوم اولادونه بیا پیدا شو بیا دوی د حبرون نه ووته په نږدې ځای کې دا د اردن سره نږدې کوم ځای چې دلته یو کوی عشیر په نامه یادېږي دلته ځای په ځای شو بیا باندې دلته شرقي اردن چې ورته وایي دې ځای کې بیا د عیس اولاد هم دلته ځای پر شو دلته اوسېدل. خو چې کله یعقوب علیه السلام د 20 کالونه بعد راغی هغه کومه زړه بداوی چې په اصطلاح سره زړه بداوی ورک شوی خو د ورونو خو ویل ورونه جنګ کوي نو د خو نه دایمي هغه که نه یو څو ورځې سره خپه یې بیرته چې راغی بیرته سره ورونه شو دواړه دلته اوسېدل. بیا هغه اولاد هلته و هغلته لاړه. نو بیا یعقوب علیه السلام هم دلته پاتې شو. چې کله پاتې شو بیا بس په دې وخت کې د هغه ښیي چې د یعقوب ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې غالبا د ابراهیم علیه السلام مخکې موږ یو خبره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام بیا د 200 کلونو په شاوخوا کې عمر موږ مخکې خبره مو غالبا کړې یا نوی کړې چې د ابراهیم علیه السلام عمر 200 کلونه 190 کلونه 115 خو دا 2 روایتونه تقریبا ډېرو کتابونو راخیستي دي چې 200 ځنې لیکلی ځنې 115 لیکلی او دا 115 ډېرو لیکلی چې د ابراهیم علیه السلام عمر 115 شو نو بیا وفات شو. چې کله وفات شو نو په الخلیل کې یو غار دی مکفیلیا نومېږي مکفیلیا په دې غار کې دا ابراهیم علیه السلام د ځان دپاره اخیستې وه. د په ژوند کې بیبي ساره وفات شوه. ګور یو خبره رښتیا پاتې شوه بیبي هاجر اوله وفات شوه هغه د اسماعیل علیه السلام په 15 کلنۍ کې وفات شو. نو اول بیبي هاجر وفات شوه بیا د هغې نه وروسته بیبي ساره وفات شوه. چې بیبي ساره کله وفات شوه بیا نو ابراهیم علیه السلام یو ځمکه واخیستله هلته هغې کې هغوی به داسې غار کدنیستو په دې غار کې بیا دا مړي ښخول. نو بیبي ساره چې وفات شوه همدغه غار کې چې کوم په الخلیل کې په هغې کې بیا دا هغې وخت کې بل څوک نه و مړه شوی صرف همدا وفات شو. بیبي هاجر خو مکه کې وفات شو هلته هجر اسماعیل کې هلته په اصطلاح سره ښخه شوه. بیبي ساره یې دلته ښخه کړه چې بیا ابراهیم علیه السلام یا 200 کلونه یا 50 یا 115 کلونه کې وفات شو. نو هغې هم په همدغه مکفیل یا د غار چې کوم یو په الخلیل کې اوس هم هلته زیارت شته په دې ځای کې بیا د خاورو ته وسپارلی شو ابراهیم علیه السلام دلته هغه شو. نو هلته دې ځای کې د دوی دواړو هغه بیا وروسته وایي چې بیا ربقه بیا وفات شوه. د یعقوب علیه السلام چې کله بیرته حبرون ته راغی او د خپل پلار اسحاق علیه السلام مور سره اوسېدلو نو هغې بیچاره عمر ډېر تېر شوی و نو هغې هم هغه شو. بیا ربقه هم وفات شو. چې وفات شو هغې هم په همدغه ځای کې چې کوم ځای کې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره قبرونه دلته یې ربقه هم دلته بیا خاورو ته وسپارله. او د هغې نه وروسته د اسحاق علیه السلام په باره کې د په باره کې تقریبا 2 روایتونه راغلي 180 180 دواړه روایتونه راغلي کتابونه لیکلي چې اسحاق علیه السلام عمر چې کله 180 یا 180 چې دواړه روایتونه راغلي په دې کې سړی کله ترجیح نشي ورکولی چې کوم یو به ډېر نږدې نو خو یا 180 یا 180 کلونو په عمر باندې اسحاق علیه السلام بیا وفات شو. نو اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د وفات نه بعد د پیغمبر و د جانشین او خلیفه د ابراهیم علیه السلام هم دی و دلته به نبوت کار کول. بیا چې کله دی وفات شو نو دلته یو خبره موږ مخکې کړې وه چې یعقوب علیه السلام چې کله په حران کې و یو روایت دا هم دی چې هملته د تعالی پاک پیغمبري ورکړه او د پیغمبرۍ په زمانه کې یوسف علیه السلام پیدا شوی دی. دا روایت شته چې یعقوب علیه السلام په حران و فدان کې پیغمبر شو ځکه چې دی تلو نو عمر یې 10 او یا 15 یا 10 شو نو 10 کاله هلته تېر کړو نو هلته پیغمبري او نبوت ورکړی شو. نو یوسف علیه السلام او بنیامین دواړه د پیغمبرۍ په زمانه کې پیدا شوي دي. نو بیا دوی بیرته راغله چې کله دلته راغله دا یو روایت. بل روایت دا دی چې نه دی چې تلو 10 کلن و 10 کاله هلته تېر کړي چې بیرته څنګه کنعان ته راورسېد الله پاک دته نبوت ورکړي. بیا چې کله اسحاق علیه السلام 180 یا 180 کلونو په عمر باندې وفات شو
بیا د ده جانشین حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام وټاکل شولو. نو بیا دی پیغمبر شو او د بیا د پیغمبرۍ جانشیني د ونیوله. نو درس په همدونه بس انشاءالله مونږ د یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام څه سوانې یو ځای ولوستلې. خو بیا به دویم هغه کې چې کوم یو دی بیا به دا باقي برخه بیا په دویم درس کې انشاءالله دې نه وروسته وایو. همدونه درس انشاءالله بس دی د یعقوب علیه السلام نور سوانې به چې کومې وي بیا د یوسف علیه السلام په هغه کې بیا بیان کړو، ځکه یعقوب علیه السلام څخه کافي شیان دلته بیان شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.